السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درنه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګرانو محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل مخ یا د بل انډیوال مخ د بل چا پر ویډیو باندې راوړو. مثلا ګرانو تاسو دا ویډیو ته وګورئ، دا د نمونې د فارسي ویډیو جوړ کړی دی. دا ویډیو ګرانو چې د بل چا ویډیو خو مثلا مخ تاسو کولای شئ دا چا مخ پر راولي. داسې د ګوري هر رقم مثلا د کوچني او د غټ سړي دا نه غواړي چې د صوفي او د لغړ نه بس هر رقم مخ تاسو پر راوستلی شئ. تاسو ورته ګوري ویډیو د بچا ده خالص تاسو خپل مخ پر راولي. دا بل قسم دا بل ویډیو د راسه تاسو ته دا بل قسم ده. تاسو ګوري خالي مخ د ویډیو د بچا سم مخ ما بل انډوال پر راوستلی ده. اوس تاسو هم کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دغه سي ته ویډیو ځان جوړ کړئ. دا به د ریمبو ویډیو ده. تاسو ګورئ انسان دغه نور دغه خالي مخ تاسو هم کولای داسې په ډېر اسان طریقه سره تاسو داسې ویډیو جوړولی شئ. نو ګرانو محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کړئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګرانو محترمین دوستان، تر څه نه مخکې موږ تاسو راځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلم د سرچینګ په ځای کې تاسو دغه ریپیس اپ سرچ کړئ. کله چې ریپیس اپ مو سرچ کړئ دغه اپلیکیشن تاسو ګرانو دغه اپلیکیشن لینک هم زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېر وسایل وایي چې تاسو دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ. نو ګرانو څنګه کله چې دا اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ او اوس نو وروسته موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن راخلاصو. تاسو وګورئ دغه اپلیکیشن دی. پر دغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن په داسې سیستم کې درته راخلاصېږي. دا د ګرانو څنګه دا د ویډیو ډیزاینونه دي. دا د ویډیو قسمونه دي. په دا ټول ډیزاینونو سره تاسو کولی شئ ویډیو جوړ کړئ. تاسو ګرانو څنګه دا ټول ویډیو دي، دا ټول ډیزاینونه جوړول شي. پر دغه خوا ته راواوړئ. تاسو ګرانو څنګه پر هر یو باندې تاسو کله جلا جلا کلیک کړئ. دا ټول د ویډیو ډیزاینونه دي، اډیو ډیزاین، تصویران خپل ځان ته په د ګیف هم جوړولی شي. دا ګیف تاسو ګرانو څنګه نو دلته ایمیج دی. دا پر د تصویران باندې خپل مخ راوستلی شي. تصویران بل چا دا ویډیو دي. بس په ډېر اسان طریقه سره تاسو کولی شئ دا ویډیو ځان ته جوړ کړئ. مثلا ګرانو تاسو ګورئ زه ویډیو د نمونې لپاره جوړوم. دغه ویډیو زه اوس جوړوم. او دغه ویډیو چې ودرېدله دلته د تصویر نشان معلومېږي پر دغه ځای باندې. ستاسو مخ تاسو تصویر چې نه وي پر درول دا ساده نشان دی. تاسو پر دغه ځای باندې به کلیک ووایئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته څو تصویران ما راویستلي دي، خو تاسو چې نور تصویران راولئ پر دغه ګالري باندې کلیک ووایئ. کوم تازه تصویر اخیستل پر کیمرې باندې کلیک ووایئ. کوم داسې اخیستل که چېرې په ګالري کې درسره و تاسو پر دغه ګالري باندې کلیک کړئ. دا ستاسو د موبایل ګالري ته ورځي. هغه تصویرونه هر کوم تصویر چې تاسو پر وغواړئ هغه تصویر تاسو پر درولی شئ. مثلا زه دا د کوچني تصویر پر دروم. دا تصویر چې رالاست دا تصویر به تاسو ته کټ کې خالي د مخ هغه پیس هغه مخ یې پکې راولئ. دا تصویر تاسو ودروئ چې مخ یې داسې سیده داسې مخامخ وي. چې رالاست په دغه کنفرم باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته موږ تاسو سفر اخلاص. تاسو ورته وګورئ دا تاسو ګورئ هغه پیس په دې ځای باندې راغلی مخ. کله دلته راغلی تاسو اوس پر دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ. کله چې پر ویډیو باندې کلیک کړئ دغه لیک ځي په ځینې وختو کې دلته موږ تاسو ته ایډز راځي. بس تاسو ورته انتظار وکړئ چې هغه ایډز تر پای ورسېږي. کوم پر ایډز باندې کاټ کوئ بیا ویډیو نه جوړېږي. ایډز به تر پای پورې رسوئ. او دا ویډیو مخ په جوړېدو کې تاسو ورته ګورئ دی. اوس هغه د بل چا ویډیو و دغه کوچني مخ چې ما پر ودروئ هغه دلته راغلی. تاسو داسې هر رقم تصویران دغه نور قسم ډیزایني تصویران دي تاسو داسې جوړولی شئ. دغه کوچني مخ چې ما پر ودروئ بس دغه سیو اپشن تاسو پر ووایئ بس دغه ستاسو د موبایل ګالري ته سیو کېږي. دا یو ډیزاین شو. او دا ټول ډیزاینونه دي. هر رقم ډیزاینونه هر رقم قسمونه چې تاسو وغواړئ هغه رقم ویډیو تاسو جوړولی شئ. په هر قسم سره دغه رقم ویډیو تاسو جوړولی شئ. نو ګرانو محترمین دوستان، دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې دا زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.